دغه د خاورو چاردیوالي نن د مرکې کور او د دوو کورنیو ترمنځ 100 کلنه شخړه پکې حل کیږي. د افغانستان اسلامي امارت امنیتي ځواکونه هم لیدل کیږي چې د یادې غونډې امنیت یې نیولی. د پکتیکا، پکتیا، خوست او ډیری نورو ولایتونو کې ډیری دا ډول شخړې د قومي مشرانو په منځګړیتوب حل او فصل کیږي چې له کړنو یې دواړه اړخونه راضي وي. جرګې او مرکې د هیواد د لرغونی دود او دستور دی چې لوی او وړې شخړې د همدې جرګو له لارې هوارېږي. خو که د قومونو او کورنیو ترمنځ د بدیو مخه په خپل وخت ونه نیول شي، راتلونکي عواقب یې خورا خطرناک او له تاوانونو ډک وي. دغه ناست سلګونه کسان له واک اخیستلو وروسته په خپلو کې سره جر و بحث کوي او د قضیې ټول اړخونه څیړي چې وروسته بیا پریکړه کوي، خو پریکړه په یو کاغذ لیکل کیږي، د ټولو اړخونو ګوتې ورباندې لګیږي او بیا د جرګې ګډونوالو ته اعلانیږي. د ورځې هغه برخه هم راځي چې باید د غرمې ډوډۍ وخوړل شي. یو شمېر خلک په یاده وقفه کې ډوډۍ خوري او له هغه وروسته لمنځونو ته ځي، خو د ماسپښین له لمانځه وروسته پریکړه اعلانوي او هغه خلک چې تر اوسه پورې له جرګې په لرې فاصله کې ناست دي اوس رالنډېږي او پریکړې ته غوږ نیسي. یو تن دیني عالم مولوي عبدالرحمن خواجه چې د یادو کورنیو منځګړیتوب یې کاوه ویل چې د دوو کورنیو ترمنځ د دښمنۍ د حل په موخه یې روغه جوړه وکړه چې د شریعت ټول اصول پکې په نظر کې نیول شوي دي. هغه وویل چې دواړه لوري یو له بله سره تر غاړې شول او د کلونو اوږده دښمني په دوستي بدله کړه. هغه وویل چې د اسلام په مبارک دین کې هم راغلی چې تاسو د مسلمانانو ترمنځ سوله وکړئ او د سولې پر راوستلو ټینګار شوی دی. پکتیکا ولایت زرګونو ولسوالۍ کې د دوو درنو کورنیو ترمنځ د 12 لسیزو پخوانی یوه بدي وه چې په دې کې یو طرف نه مرګ هم شوی او زخمیان هم شوي. نو بالاخره د پیر کوتي د ملت فاله او جهاد فاله او مجاهد ولس په هلو ځلو د قومي مشرانو، د قومي محورو او د پیر کوتي د امارت اسلامي د مجاهدینو ډلګۍ مشرانو، خو په خاصه توګه د پکتیکا ولایت قطعه خاص د ځانګړو ځواکونو محمود په هلو ځلو او د کابل نه راغلی میلمه د پیر کوتي اتل عبدالله یاسر چې د کابل د ښوونیز د پولیسو مرکزي ښوونیز مرکز قومندان دی، د هغې په هلو ځلو او د زدرانو، ګنخیلو، ساداتو، د قومونو د وزیرو د هغې د مشرانو په توسط باندې د دوی ترمنځ اخري روغه جوړه وشوه او هغه روغه جوړه هم د شریعت د اصولو مطابق وشوه. مقصد دواړه جانبین له نن وروسته یو په بل کار نشي لرلی، د دوی دښمني په دوستي بدله شوه. او د دوی مکمله د یو تر بله ورغاړې شول په مجلس کې د ټولو په حضور کې او یو څه نیکۍ واخیستله د یو جانب او نور د دوی ترمنځ د تېرې ټولې نښوالې هغه په دوستۍ بدلې شولې او ټولو په خوښي او په رضا رغبت سره ښه په مینه محبت سره د دغه قومونو احترام وکړه، د علماو احترام یې وکړه او د دغه مجاهدینو د امارت مجاهدینو احترام یې وکړه او دوی هغه وبخښل، یو تر بله سره غاړې ورکړل چې په آینده کې به د دوی ترمنځ هېڅ یو قسم جنجال نه وي. مولوي صاحب دغه ډول شخړې د قومي مشرانو رول پکې څومره مهم و؟ دا خو طبیعي خبره ده. الله جل جلاله قرآن پاک کې د دې متعلق موږ ته امر کړی دی چې صلح بهتره ده او صلح خیر او الله جل جلاله قرآن پاک کې فرمایي که چېرته دوې ډلې د مسلمانو نه خپل منځ کې جنګ وي نو تاسو د هغې ترمنځ صلح وغواړئ. نو د دغې دشه شخړو ترمنځ که چېرته په صمیمانه توګه په اخلاص، صداقت سره، په رښتینوالي سره قومي مشران، علما دغه هلې ځلې وکړو نو دا شونې ده، دا کیدونکې ده او دا کیدلی شي او اسلام موږ ته هم د دغې درس راکوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې مدینه منوره کې د دوو قبیلو ترمنځ په لسګونو کاله بدۍ شوي وې، د هغوی ایدیرې ډاکې وې، د مړو ایدیرې د یو طرف بل طرف. خو کله چې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی مدینه منورې ته، هغوی خلکو ته اسلام دعوت ورکړه، اسلام یې قبول کړ، نو الله پاک فرمایي فالف بین قلوبهم، الله د دوی زړو ترمنځ نږدېوالی راوست. نو دغه د موږ خواسته دی د قومي مشرانو نه او د رقم علماو نه چې د خلکو تر مابین دغه شی د روغو جوړو هلې ځلې وکړو. د افغانستان اسلامي امارت د کابل د پولیسو د روزنیز مرکز قومندان مولوي عبدالله یاسر وویل چې د یادو کورنیو ترمنځ دښمني زیات وخت وتلی و چې د دوی د ملګرو او د سیمې د قومي مشرانو په غوښتنه د دواړو کورنیو څخه واک ترلاسه کړ او روغه جوړه یې وکړه.
نوموړی وایي چې د افغانستان اسلامي امارت پالیسي همدا ده چې د خپلو خلکو ترمنځ سوله راولي او دوی په بشپړ ډول د جرګو مرکو ملاتړ کوي. سرچینې ویل چې پخوا به په بدو کې لوڼه ورکول کېدې چې دوی دې برخې ته هم ځانګړې پاملرنه کړې ده او په یادې روغې جوړې پر مهال یې هیڅ جلکۍ په بدو کې نه ده ورکړې او که یې څوک ور هم کړي د دې کړنې دوی مخالفت کوي. واینې وخت کې دغه دښمني چې په دوستي باندې بدله شوه د قومونو ترمنځ څومره خوښي رامنځته شوه؟ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. الحمدلله دغه یوه ډیره سابقه دښمني وه چې له ډیر وخت نه دغې دوام کړی وه. د امارت اسلامي د پکتیکا ولایت د زرګونو ولسوالۍ د فیرکوتي قوم ډلګۍ مشرانو محمد هاشم محمود او انس حفیظ او دغسې الامیر کې په دې کې ډېرې هلې ځلې کړې وې او ډېر کوششونه یې کړي وو او د دې سره قومي سپین ږیرو علماو په دې کې ډېر زیاتې کوششونه او تکلیفونه یې تېر کړل. الحمدلله بالاخره دغه دوستي دغه کومه دښمني چې وه دا په دوستي بدله شوه او نن د دې په مابین کې تاسې وینئ چې د دومره عامو خلکو په مخ کې دغه یوه خوښي باندې بدله شوه او په دې باندې موږ افتخار کوو. او داسې ویل کېږي چې پکتیکا تقریبا د جرګو تاریخ لري. ستاسو نظر باندې په غرایزو سیمو کې په لرې وړاندې سیمو کې بدو ته څومره د جرګو په واسطه حل لارې لټول شوې؟ الحمدلله د امارت اسلامي تاسیس په دې باندې دی چې د ولسونو په مابین کې صلح راولي او دغه چې اوس کوم د امریکایي اشغال د ختمې په باب کې دی کومه عامه عفوه د ټول ولس ته وکړه دا د نړیوالو نه او د افغانستان د خلکو نه او د ټولو مسلمانانو نه پټه نه ده او جرګې امارت اسلامي د دغه ډېر طرفدار دی چې د خلکو په مابین کې سوله ییز پرمختګ وشي او د دې په مابین کې د مسایل د جرګو له لارې نه او د عافیې او د صلح له لارې نه حل شي او دا یو شاته تګلاره ده. او په دې کې مهم خبره یو دا اضافه کول غواړو چې مخکې په دې جرګو کې دا دود او رواج وه چې د مقابل لوري ته به یې جینکۍ په هغه کې ورکولې په دغې هغه کې په دغې بدیو کې به یې ورکولې. الحمدلله نن موږ دغه هغه دود او رواج چې دی دغه د اسلام او د شریعت سره اړخ نه لګوي نو دغه د هغې جینکۍ یو تبدل د هغې عوض دی ته ورکړل شو او دواړه جانبه په دې باندې خوشحاله وو. د چا خبره چې خلک وایي خاص کر غربیان چې طالبان بشري حقوقو ته درناوی نه لري دغه د موږ یو واضح ثبوت دی او د دغې نه د ټولو ولسونو ته مو دا پیغام دی چې د امارت اسلامي په باره کې دی مثبت فکرونه ولري منفي فکرونه یې باید ختم شي. د یادې جرګې یو بل تن غړی مولوي عبدالرحیم وایي چې دوی خوشحاله دي چې د دوو کورنیو ترمنځ سوله وشوه او نور له ورور وژنې خلاص شول. سرچینې ویل چې له نن وروسته به دواړه کورنۍ د دښمنۍ په نامه نه بلکې د یو دوست او کلیوال په توګه ژوند کوي او یو بل به په همدې نامه پیژني. الحمدلله د خوشحالۍ ځای دی چې د دوی کسانو په مابین کې ډېر وخت جنجال و او دا د علماء کرامو او د امارت اسلامي په همکارۍ بالخصوص د کتې مشر محمود چې د ځانګړي ځواکونو کتې مشر دی مسؤل دی د هغه په همکارۍ دلته پای ته ورسېدو. ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې قومي خلک علماء کرام او د امارت مسؤلین په دغه باندې افتخار کوي او خوشحالېږي. دلته چې څومره خلک ښکاري او په سپیرو خاورو کې ناست دي دا جرګه ده. دوی د دوو کورنیو ترمنځ د دوستۍ پرېکړه کوي. دلته ډیر خلک داسې هم شته چې یو بل ته سره غوږ دي چې څه کیږي څوک یې مني او څوک یې نه مني خو د ورځې په وروستۍ برخه کې د دوی پوښتنې ځوابیږي او د یادو کورنیو ترمنځ د روغې جوړې پرېکړه اورول کیږي. موږ دلته د دواړو کورنیو غړي غږولي چې د یوې کورنۍ یو غړی وژل شوی او د مقابل لوري هم یو کش روبل شوی دی. دوی پخوا له یو بل سره کینه حسد ګرځول او یو بل ته د انتقام شیبې شمیرلې خو دا شیبه یو بل ته ورغاړي وځي او په خپلو کړنو پښیماني ښیي. نن د دغه قوم په سپین ږیرو مشرانو کشرانو په واک باندې فیصله وشوه
نن څومره خوشحاله یاستئ، څومره د خوښۍ احساس کوئ ځکه 20 کاله تاسې په بدو کې وخت تېر کړی دی؟ دومره خوښ شو ولا چې په خپله جمعه کې نه ځایږم چې 10 کسان سره مړه کړو، بیا به دغه صلح سره کړو. وایي نور وطندار ته مو دا پیغام ده چې سره مړوي اول نه د صلح سره وکړو، نه د سره مړوي. ستاسو په غولې باندې نن قومي مشران، دیني علما، مجاهدین له لرې لرې چې راغلي، له دوی نه څومره شکر ګزاره یاستئ چې ستاسو دښمني په دوستي بدله کړه؟ والله دغه شکریا نشو ادا کوه، ډېر ځنه خوشحاله یم. یعنې خوشحاله یاستئ ډېر زیات؟ ډېر ځنه خوښ یم. نن به د آرام خوب وکړئ؟ مجاهدینو نه ډېر خوښ یو، د غریبه همکاري وکړه. د خدای په خاطر راغلي وو چې دغه دوې ډلې دي خامخا چې په منځ کې کومه شخړه ونه شي، د په خاطر راغلي وو. ډېر همکاري وکړه. کور یې آباد، خدای مال سخت خوښ یم. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله د الله تعالی لوی احسان دی او لوی فضل یې دی چې د میش قومي علما او قومي مشرون د په سطحه سره میش دغه خلکو ته د قومي رواج په هغه من دروغلو. الحمدلله دینه د الله تعالی روزي شي میش ډېر هغه وکړه، د قومي مشرون علما ډېر قدر وکړه او میش د دینه ډېر خوښ و، ډېر هغه وکړه. میش مخکنی بدی دی په نیکي باندې بدله کړه، الله د دوی ته اجرونه ورکړو، الله د ژوند و صحت ورکړو میش سره، او باقي مو د خدای د عمود مصیبتونه محفوظه وساتي. او د میش د قوم علما او مشرون الله فقید عمرونه وشکو د فوره د دغه نیکو عملو د نیکو هغه د فوره. دلته مو هغه صحنه هم انځور کړې چې یا د کورنۍ یو بل ته غېږې ورکوي او د خوشحالۍ احساس کوي. کله چې د دواړو کورنیو ترمنځ پریکړه کیږي نو منځګړي او دیني عالمان ورته د ښو او راتلونکي ښه ژوند لپاره دعا کوي. الله تعالی دې یو آزاد آباد ودان افغانستان موږ ته نصیب کړي چې په خپلواک او اسلامي نظام په خلی وي. ټولو ته دې مبارک وي. د څومره خلک چې راغلي دي ټولو نه بیا هم مننه کوو، د دواړو جانبینو نه هم مننه کوو چې د موږ سوال او ذریعې قبول کړل او دوی دغه دښمني په صلح باندې بدله کړه. آینده د دوی په زړو کې خدای پاکه چې کوم د شیطان وسوسې دي هغه ته ونه وبسئ، ظاهري هغه یې موږ راوستله، د زړو تړون یې ته راولې په مابین کې. علماو عمرونه اوږده کړي، د مشرونو عمرونه اوږده کړي، د فوره د نیک عمل خدا په میش کې ډېر همت کړی دی، ډېره خوري یې وکړله. الله پاک ته دی دغه همت او خوري په خوښي باندې بدل کړو. په دې دنیا په ورځ د قیامت باندې په دواړو جانو باندې خدا ته اجرونه ورکړي. او خدا پاکه چې د کوم یې میش په خپل منځ کې څه زړبدګۍ و، خدای پاکه دغه قبیلې میش سره خدای پاکه د نیک اعمالو عمرونه ورکړي، ابود یې کړي، میش یې احترام وکړه، د قوم د کلي احترام وکړه. خدا ته دی وته میش ټول وته ټول قوم ته د رحمت په نظر وکړي. خدا ته د میش د ټولو نه روزي شي. میش د دینه ډیره مننه کړو، میش طرفه هر څه ماپتي او دینه د بخښنه وړي. پکتیکا کې له دې وړاندې هم د قومي مشرانو په مرسته ورته دښمنیو ته حل لارې لټول شوې. دا د پکتیکا ولایت د مرکز خرنې اړوند سیمه ده. دلته د پکتیکا ولایت د زرګونو ولسوالۍ د پیرکوټې د سیمې د دوه کورنیو ترمنځ 20 کاله شخصي دښمني وه. دغه دښمنۍ له امله چې دواړو جانبینو یو له بله خوب نسوای کړی، حتی ناراحته و. دلته د دې ولسوالۍ د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو، قومي مشرانو، دیني علماو او د دې سیمې د اوسیدونکو له لوري یادې بدۍ ته یعنې 20 کلنې بدۍ ته د دوستۍ نوم ورکړل سو. دواړه جانبین یو له بل سره په خلاصو. دغه قومي مشران چې تاسو ګورئ دا ټوله ورځ یې په همدغه قضیه کې تېره کړې ده او دغه قضیې ته یې یا دغه ستونزې او شخړې ته یې بالاخره د حل لار لټولې. کله چې موږ د دواړو کورنیو سره خبرې وکړې، دواړو کورنیو یاده کړه چې د قومي مشرانو په مرسته یې 2 لسیزې یا نږدې 20 کاله بدي د دوی په دوستۍ بدله سوه. اما په دغه مرکه کې یو بل څه چې تر سترګو سو هغه دا وخت ناوخته به په ډیری سیمو کې د بدیو یا هم ستونزو، شخړو، وژنو په حالت کې به نجلۍ په بدو کې ورکول کېدې. ولې دلته دا چاره نه وه ترسره سوې. دلته دا دواړه کورنۍ په هغه قومي دود، په قومي جرګو باندې دواړو ته حل لار لټول سوې. رحیم خان خوشحال، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون، د پکتیکا مرکز خرنه.